ژمن شننه ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دینی علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه. فقر، بېوزلي، کډوالي، کورنۍ تاوتریخوالی، ناسمه پوهه، کم علمي، ښځو ته په ښه سترګه نه کتل، بېسوادي او داسې نور هغه څه چې روغتیا پالان وایي په افغانستان کې ډېری کسان په رواني ناروغۍ اخته کړي دي. د افغانستان خلک د څو لسیزو راهیسې د جګړې او لانجو له امله کړېږي چې دغه ناورینونه نه یوازې جسماني روغتیا بلکې د هغوی رواني روغتیا هم اغېزمنه کړې. رواني ناروغي څه ته وایي؟ ولې په دغه ناروغۍ انسان اخته کیږي؟ حل لارې یې څنګه کیدای شي؟ دا او دې ته ورته پوښتنه به مو ژمن شننه خپرونه ځواب کړي. د ژمن راډیو ژمن شننه درنه اورېدونکو، زموږ سره د ننني بحث میلمانه د داخله ناروغۍ متخصص شېروالي عبید، ډاکټر صاحب شېروالي عبید البته، او ترڅنګ یې ځوان طیب شاه برلاس سره دي. تاسو دواړه ته په خپرونه کې هرکلی وایم. مننه، خیر اوسې. ډېره مننه. ډاکټر صاحب شېروالي عبید، تاسو په خوست کې د داخله ناروغۍ متخصص طبعا په دې برخه کې به تاسو ته د رواني برخه هم ځینې هغه کسان چې په خوست کې له رواني برخې یا له دغه ستونزمنې ناروغۍ کړېږي تاسو ته به راځي. که په لومړۍ کې راته ووایئ چې رواني ناروغي څه ته ویل کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درمان صاحب، تاسو ته او بیا د رادیو ټولو اوریدونکو ته زه د زړه تله سلامونه او احترامات وړاندې کوم او د الله نه ورته د ښه صحت غوښتونکی یم. ډېره مننه. رښتیا دو چې رواني ناروغۍ په داسې یوه ناروغي دو چې دا په افغانستان کې په ټوله دنیا کې بیخي، خو په افغانستان کې بیخي زیاته دو. نو دې دپاره چې په رواني ناروغۍ دې وغږېږم، زه اول باید په دې د سړی لږ خبره وکړو چې یوه ښه ټولنه یا یو ښه صحتمنده ټولنه کومه یوه ده. موږ د صحت تعریف داسې کولی شو چې بشپړ فزیکي، رواني، اقتصادي، ټولنیزو حالتونو ښه والي ته روغتیا وایي. یعنې دا څلوېښت فکتورونه باید پکې موجود وي، نه یوازې دا چې ناروغي ونه لري بلکې موږ وایو چې دا یو روغ نفر دی. فزیکي لحاظ، په رواني لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په ټولنیز لحاظ باید یو سړی مکمل روغ وي. نو دې ته موږ صحت ویلی شو. دا چې زموږ موضوع، زموږ تاسو نننی بحث رواني ناروغي ده، نو راځو رواني ته. رواني روغ کس کوم یو دی چې رواني مشکل ونه لري، هغه هم باید دا څلوېښت وړتیاوې ولري. اول خپله وړتیا وپېژني چې زه په ځان کې څومره وړتیا لرم. دوهم خبره ده چې د ژوند ټولو ستونزو ته ګټوره د حل لار پیدا کړي، او دریم دا چې ګټور کارونه کولی شي، او څلورم دا چې په ټولنه کې فعاله ونډه ولري. نو دا څلوېښت حواس چې لري موږ وایو چې دا یو روغ کس دی. اوس به راشو رواني ناروغیو ته. رواني ناروغي موږ داسې تعریفولی شو چې هغه حالت دی چې پکې د شخص خلق، مزاج، فکر، خوی، عادتونه، سلوک او اخلاق او احساسات له نرمل حالت څخه تغییر وکړي. هر چې شي ته الله پروردګار یو داسې حالت ټاکلی دی چې هغه هم منفي طرف لري هم مثبت طرف، او په خپل منځ کې یوه موازنه ساتي. کله چې د دې شیانو موازنه د لاسه ورکړو، هغه حالت یا خوشحال ډېر شي او یا خفه ډېر شي. دې حالت ته ویلی کېږي چې یا سایکاټریک ډیزیز یا سایکاټریک سیچویشن او یا رواني حالت. نو دغه د رواني بیماریو یو تعریف دی، او دغه د رواني ناروغیو چې یا ډېر خوشحاله وي او یا ډېر خفه وي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. درنه اورېدونکو، ژمن راډیو ترڅنګ ژمن شننه خپرونه ده چې د نسکو په همکارۍ ترسره کېږي. زموږ سره د خپرونې قربانه او البته د خپرونې میلمانه د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر شېروالي عبید او ترڅنګ یې طیب شاه برلاس سره دي. ډاکټر صاحب، په عموم کې د رواني ناروغۍ لاملونه څه کېدلی شي په افغانستان کې یا په عموم کې زموږ تاسو په ټولنه کې؟
رواني ناروغۍ زښت ډېر سببونه لري یا زښت ډېر کازز په چا په لهجه لري او یا ډېر عاملونه لري، خو یو یې بیولوژیکي ډول دی چې په بیولوژیکي ډول عاملونو کې یې ارثي ابنرمالیټۍ راځي چې هغه د مور نه یو ماشوم ته یو انسان ته پیدا وي او هغې ته ارثي ابنرمالیټۍ ویلی کېږي. او بل مزمن انتاني ناروغۍ دي، بعضې انتان هم د دې سبب ګرځي چې رواني ناروغۍ په یو چا کې پیدا کړي، یو حالت روح حالت رواني طرف ته بوزي. او بل خوارزواکي ده چې خوارزواکي هم د رواني ناروغیو سبب ګرځي، مخدره مواد دي چې هغه هم. او بل ټولنیز فکتورونه دي، ټولنیز فکتورونه لکه د علمیت او مهارتونو کموالی، ټیټ عزت، د ماشومتوب د وخت بدې خاطرې، د دندې له لاسه ورکول، په ژوند کې د توپیرونو راتلل، مهاجرت، زور زیاتی، بېسوادي، فشارونه، دا ټول هغه ټولنیز فکتورونه دي چې که چېرته یو چا ته متوجه شي هغه د دې فکتورونو په لاسه رواني حالت د خرابېږي. او بل رواني فکتورونه دي، الله پروردګار هر چا ته داسې یو هغه ورکړی دی چې د هر فشارونو په مقابل کې د ځانه یو عکس العمل ښیي. کله چې ته د رواني فشارونو په مقابل کې د مقابلې مهارت د لوسه ویر کې، نو دې حالت هم دا رواني یو فکتور دی، ته رواني بیمار کېږي. او بل په ځان باور نه لرل، خپله په ځان باندې بېباوري کله چې ته په ځان باندې باور ورنه لرې، دا هم خپله یو رواني ناروغ دی. د ماشومتوب د وخت بدې خاطرې، دا هم په رواني ناروغیو سبب ګرځي. او بل فزیکي سببونه هم کېدای شي، لکه ټراما مونږ په طبي ژبه کې ورته وایو، او تاسو ضربه ورته وایو، یو سړی په سر باندې ولګېږي یا زخمی شي، هغه هم کله کله د رواني ناروغیو سبب ګرځي. دا د رواني ناروغۍ جامع سببونه یا کازز یا عاملونه دي. ډېره مننه ډاکټر صاحب د ستاسو له دغه عام فهمه معلوماتو څخه. په افغانستان کې د رواني ناروغۍ وضعیت څنګه ده، یعنې په کومه کچه ده؟ په افغانستان کې رواني ناروغۍ بیخي زیاتې دي. د چا په ژبه چې هلته یو نړیوال ارګنایزیشن یا WHO چې کوم فیصدي ورته ایښې ده، هغه وایي چې 65 تر 70% پورې دي، خو زما په نظر خو بیخي زیاتې دي، ان تر 90% پورې، ځکه د افغانستان خلک په ډېرو سختو شرایطو کې رالوی شوي دي او په ډېرو سختو شرایطو نه تېرېږي او په ډېرو سختو شرایطو کې اوسېږي. نو دغه ټول په وجود باندې، په رواني لحاظ باندې، په سړي باندې تاثیر لري. او اکثره خلک هغه څلوېښت فکتورونه چې ما مخکې وویل چې یو روغ کس یې باید ولري، نو په هغې کې مطلق یو یا دوه فکتوره نیمګړي دي، هغه نه لري د افغانستان خلک. نو هر اکثره خلک یې رواني بیمارون دي. او یو دا خبره بل متاسفانه چې په افغانستان کې د دې څانګې مشاورین او متخصصین ډېر کم دي. مونږ په رواني برخه کې پرمختګ نه دی کړی، مونږ په رواني برخه کې ښه واټونه په شبخانه کې نه لرو، مونږ په دې برخه کې په رواني برخه کې نه لرو مشاورین او متخصصین نه لرو، که هغه وي هم ډېر کم دي. او په نوره دنیا کې د هر مریض سره د ول دا شی دی چې یو هغه ورسره وي او سایکاټري مشاور یا رواني مشاور ورسره وي، ځکه چې په یو انسان ته مشوره یا کانسلینګ چې دی دا په رواني برخه کې ډېر مهم دی. نو موږ د کانسلینګ نه ډېر چا غوندې چې وروسته پاتې یو. نو اکثریت وجه همدغه ده چې په افغانستان کې د دې بیماریو فیصدي بیخي زیاته ده. ډېره مننه. طیب شاه برلاس، عموم کې موږ چې څومره معلومات لرو، ټولنه کې زیاتره د رواني ناروغیو هغه چې ډېر ترې کړېږي یا رنځ ترې وړي هغه ځوانه طبقه ده. دلته لاملونه څه کیدای شي، ولې په ټولنه کې همدغه برخه ډېره دغه رواني ناروغۍ تر ګواښ لاندې راوستې ده؟ مننه لومړی تا ته او ډاکټر صاحب ته. دا چې په افغانستان کې هغه په تاسو مثلا ځوانه طبقه ځانګړې کړه، هغه لاملونه ډېر کېدای شي. په عمومي ډول موږ تاسو مثلا کې د سواد کچه وښیو، په ځوانانو کې د سواد کچه کمه ده، د کار نشتون دی، دغه کورنۍ کومې جګړې چې په دې هیواد کې د 13 لسیزو کې تېرې شوې، د دې هغه د لاملونه دي. کورنۍ تاوتریخوالی دی چې په کورنیو کې له ځوانانو سره هغه څه ډول چې دوی چلند ورته مهم هغه چلند نه ورسره کېږي، فقر ده، غریبي ده، بیکاري ده. نو دغه عموم کې 8 لاملونه چې ما یاد کړل، دغه د ځوانانو په ژوند باندې، د دوی په روح باندې، د دوی په کړو وړو باندې، د دوی په حرکاتو باندې دغه منفي اغېزې درلودلی شي. نو برلاس صاحب،
چاپیریال او ټولنیز لاملونه د رواني ناروغۍ په برخه کې څومره مثبت او منفي تمامېدلی شي؟ موږ دواړو برخو کې دغه د رواني ناروغۍ لاملونه چې دي هغه دواړه موږ ورسره لاس وګرېوان یو. موږ یو چاپیریال خوندي چاپیریال نه لرو لکه څنګه چې په خارجي ټولنو کې د ځوانانو دپاره چاپیریال مساعد هغه که د زده کړو په برخه کې هغه که د ژوند د اوسېدو په برخه کې هغه که د علمیت په برخه کې هغوی دپاره یو ډول دغه چاپیریال جوړ شوی ده. دویم دا چې دغه ټولنه چې ده دوی ټولنه هم همدغسې ده. زموږ ټولنه دوی سره که مقایسه کړو زموږ ټولنه یوه ځورونکې ټولنه ده. حتی داسې وخت هم کېږي چې یو چا ته مثلا یو عادي مثال به یې وویو په کلي کې یو څوک دا مثلا یو چا کور کې نام ورته خپل نام په ځای مثلا یو بل نام ورته ایښی ده په هغې نام باندې هم دا ځوروي. که یو څوک جسمن کوچنی وي مثلا وړوکی وي په اصطلاح بیا هغې باندې هم ځورول کېږي. که یو څوک ډېر غټ وي مثلا قد و قامت یې جوړ وي هغې ته هم یو ډول دغه تمسخر په ډول ګوري. نو موږ په عمومي ډول که وګورو دغه ټولنه چې ده موږ تاسو ټولنه دا خپل هم ځورونکې ټولنه ده. ولې په خارجي ټولنو کې یا بهرنیو ټولنو کې بیا دغه مسایل دوی دپاره دغه مسایل خوندي دي. نو موږ دواړه هم چاپیریال موږ تاسو هغه د فزیکي لحاظ خوندي نه دی او ټولنه هم خوندي نه. برلا صاحب ستاسو سره شاید ډېر ځوانان اوسېږي د ورځې په جریان کې له ډېرو ځوانانو سره مخ شي. دا ډول ځوانان چې هغه همدغه ستونزې لري څومره تاسو تر نظر تېرېږي یا تاسو له دومره دغه کسانو سره مخ کېږئ؟ زیاتره وخت هغه ډاکټر صاحبان دپاره چې ځوانه طبقه ناروغان ورځي موږ نه دوی ته برداشت دوی ښه لري ځکه ځوان په یو نه یو ډول هغه تر تاثیر لاندې د ټولنې د محیط دغه کورنۍ د انډیوالانو. نو په عمومي ډول موږ مثلا که اوس داسې فرض کړو چې په خپله سیمه کې په هغه منطقه چې موږ هلته اوسېږو ډیره فیصدي دوی هغه علایم د ناروغۍ پکې ښکاري. که څه هم وایي چې رواني ناروغي څوک داسې نه وایي چې زه رواني ناروغ یم بلکې ډاکټر صاحبان چې دوی نه تاریخچه اخلي هغه علایم چې دوی نه پوښتي هغه چې دوی کې هغه هسټري ترې نه اخلي هغه کې مثبت پوینټونه چې نسبت کامي نسبت هغه رواني ناروغۍ ته. یعنې که په عمومي ډول موږ داسې وایو چې زموږ دغه ځوانه طبقه چې د هغه په رواني لحاظ خوندي هغه طبقه نه ده یو نه یو ډول دغه مخکې علایم چې موږ وویل د دې نه متضرر دي. ډېره مننه د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر شیروالي عبید. د رواني ناروغیو نښې یا نښانې کوم ډول نښې لري چې یو څوک پوه شي دغه کس په رواني ناروغۍ باندې مبتلا ده یا ککړ شوی ده؟ درمن صاحب رواني ناروغۍ داسې یوه ناروغي ده چې هغې نښې یا راز و علایم ډېر جوت دي او هر څوک په دې باندې پوهېږي چې دا کوم دي. هغه راز و علایم بېقراري ده سړی چې ته وینې داسې ځان ورته ناقراره برېښي هر وخت دپاره ځان ورته ستړی برېښي ډېر زیات فعالیت دی او کله کله ډېر زیات فعالیت ښیي د ځانه هیجاني کېدل دي رواني حرکتونه دي غیر نورمال حرکتونه دي د ستونې د ژبې او غاړې د عضلاتو شخوالی کله کله هم پکې راځي ډېرې خبرې کول دي هغه هم رواني هم قسمه قسمه حالتونه لري هغه هر حالت یې ځان ته اعراض و علایم لري. تیزې خبرې کول دي د خبرو وقفه ده کله کله هېڅ ګونګ کاري د خبرو نه کول دي او کله کله د یوې خبرې څخه بلې موضوع ته ټوپ کول دي او مریض موډ هر وخت دپاره ډیفریس وي لو وي مریض خوب نه شکایت کوي چې ماته خوب نه راځي مریض اشتها چې ده انوریکزیا اشتها نه لري. نو دا ټول هغه علایم دي هغه اعراض و علایم دي چې په یو رواني ناروغ یې وړاندې کوي او یا یو رواني ناروغ د دې سره عمل وي. دا د رواني ناروغۍ اعراض و علایم دي. ډاکټر صاحب که څه هم زموږ تاسو په ټولنه کې دغه رواني مشاورین یا دغه برخه د نورو سیمو په پرتله یا د نورو هیوادونو په پرتله کمرنګه ده تاسو ته په دې برخه کې څومره کسان د ورځ مراجعه کوي؟ بیخي ډېر کسان دي اکثره چې کلینیک کې د هر ډاکټر سره کینې یو خو هغه سایکاټري متخصصین دي چې هغې ته خاص
رواني ناروغان ورځي. بل د هر ډاکټر سره چې کینې د بیماری یو اړخ یې رواني ناروغي وي. که د معدې نه شکایت کوي هم چې کله کله څه بیسي کې چیرته وي په رواني باندې ولاړ وي، او که د بل شنه شکایت کوي هم بیسي کې چیرته وي په رواني باندې ولاړ وي. اکثر ناروغان چې دي 50% یا 50% ټول د رواني ناروغۍ نه شکایت کوي، او رواني مشکلات دي چې هم د دې سبب ګرځي. کله چې رواني یعنی مرکز کې ګډوډ دي، کله چې په مرکز کې مشکلات وي نو د صحت یا د انسان په ټولو اطرافو کې هم ابنرمالیټي وي او ښه صحت مند نشي کېدای. نو رواني ناروغي د ټولو بیماریانو مور هم کېدای شي. دا مریضان زږ ډېر دي او ډېر زیات مراجعه کوي. ډاکټر صاحب، زیاتره د معلوماتو له مخې په خارجي هیوادونو کې هغه هیوادونه چې پرمختللي دي هغه کوم دغه د رواني ناروغیو د ګراف بیخي لوړ دی. هلته که څه هم جګړه هم نشته، هلته هغه د ژوند شرایط د افغانانو په نسبت هلته یو څه ښه دي، څه نه زیات ښه دي. هلته لمنونه څه کېدای شي؟ درمن صاحب، داسې خو نه دو چې ټول د رواني ناروغۍ لاملونه ټول دا حالات دي چې یا د اقتصاد ښه وي. یو کس چې د هر څه له نشي شي نه ځورېږي، هر څه شی چې دته یو سټرس فیکټور ګرځېدلی وي، هغه که په پرمختللي هیواد کې وي. صحیح ده چې په پرمختللي هیوادونو کې فیصدي یو څه نه څه کم رنګه هیوادونو ته کمه ده، خو بیا هم ډېر شیونه نور هم کېدای شي. بل پرمختللي هیوادونو کې هر څوک پرمختللی فکر لري، او په پرمختللي هیوادونو کې خلک فکرونه لوړ دي، هغه د لوړ فکر په فکر کې دي، هغې ته هر وخت دپاره سټرس دی، ورته هر وخت دپاره ورته دی رواني فکټور دی. نو دا بیماري هم په دوی کې مشته، خو زیاته یې په غریبو هیوادونو کې ده او زیاته یې په وروسته پاتې هیوادونو کې بیخي زیاته. ډاکټر صاحب، زیاتره ځینې ځوانان چې هغه په دغه ناروغي باندې ککړ دي په رواني ستونزې باندې، که چېرته دغه ستونزه همدغه دوامداره پاتې شي، د ځوان لپاره کوم ګواښ متوجه کېږي؟ ځوان ته کومې ستونزې زېږوي؟ بالکل، هم ځوان ته ستونزې پیدا کوي، هم په ټولنه باندې منفي تاثیر لري. هر څوک چې دا ستونزې دوامداره پاتې شي، د هغه ستونزې د دې سبب ګرځي، ورو په ورو زیاتېږي. یو خو دا چې شدیدو نورو بیماریو ته لار هواروي، او بل دا چې دا ځان وژنه زیاتېږي. هم ځان وژنه، هم د نورو وژنه. یو رواني ناروغ ترڅنګ فزیکي ناروغۍ هم پیدا کېږي. په رواني ناروغانو اخته اشخاص کار نه کوي، نو له همدې امله د وزګارانو خلکو کچه هم په زیاتېږي. مخدره موادو ته استعمال زیاتېږي، ځکه چې ټول رواني ناروغان چې دي هغه دې طرف ته سوکېږي چې مخدره موادو باندې اخته شي. نو خدای نخواسته هم د ټولنې د آزار او د عذاب سبب ګرځي، او هم د دوی خپله هم مشکلات ګرځي. نو دا ډېر خراب اختلاطات لري. که په وخت سره د یوې ټولنې د ځوانانو هغه ونه شي، غم ونه خوړل شي، نو رواني ناروغي ځوانان ډېر غلط طرف ته سو کوي. ډېره مننه. برلا صاحب، کله چې یو ځوان په دغه ناروغي اخته کېږي، له هغې نه وړاندې باید یو ځوان څه وکړي؟ د ځان لپاره کسب پیدا کړي، بله هغه لار چې له رواني ناروغۍ څخه یو انسان ترې خلاصېږي، هغه باید کومه لار تعقیب کړي؟ دا په عمومي ډول موږ که سالم مصروفیت ولرو د ټولې رواني ناروغۍ نه، مثلا هغه نور جسمي ناروغۍ چې د راتلونکي مثلا هغه ګواښونه چې د انسان د یو ځوان په حیث دته متوجه دي، د ټولو نه دی خوندي ساتل کېږي. یعنې که داسې ووایو په لنډ ډول چې که چېرې یو انسان سالم مصروفیت پیدا کړي، هغه به د رواني ناروغۍ نه خوندي، ځکه هغه مصروفیات چې دی لري، سهار چې دی وختي جګ شي، د لمونځ او داسې نه وروسته دا پلان جوړوي چې زه باید نن کوم کارونه وکړم، تر ماښامه پورې. بیا د شپې چې راشي، هغه بیا مثلا د ویده کېدو هغه ورسره وي چې راتلونکې ورځ دپاره دی پلان ولري. نو د ژوند دپاره یو ډول چې دی مصروفیات وي، تقسیم اوقات ولري، پلان ولري، د ژوند د دپاره چې څومره اړخونه د دپاره متوجه کېږي یا کوم خنډونه رامنځته کېږي، دی په مقابل کې مقاومت کولی شي، ځکه هغه سالم مصروفیات د سره دا مرسته کوي چې سړی ذهني ډپریشن ته، هغه ستونزې ته پرېږ نه ږدي، بلکې یوازینی فزیکي کارونه چې دی کوي د ورځې په جریان کې هم صحت ته ګټه رسوي، هم ذهن ته ګټه رسوي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. درنو اورېدونکو، ژمن راډیو ترڅنګ ژمن شننه خپرونه ده چې د یونسکو په همکارۍ ترسره کېږي. لنډه دمه ده، بیا هم راګرځو. ژمن شننه. ژمن شننه.
په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دیني علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنې ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه. که بیا هم ستړي مشه درنو اوریدونکو، د ژمن راډیو څخه د ژمن شننه خپرونه ده چې د یونسکو په همکارۍ ترسره کیږي. زموږ سره د نن خپرونې قدرمن ګډونوال هر یو د داخله ناروغۍ متخصص شېروالي عابد، ډاکټر صاحب شېروالي عابد، او ترڅنګ یې طیب شاه برلس ځوان را سره دي. ډاکټر صاحب، که د رواني ناروغۍ ډولونه راته وښیي چې رواني ناروغۍ کوم ډولونه لري؟ درمان صاحب، رواني ناروغۍ چې دي دا خو ډېر مختلف طبقې باندې ویشل شوي دي، خو بعضې د سیوریټۍ له نګاه یو دي کرانیک دي، یو بل اکیوټ دي، یعنی یو ناڅاپي پیدا کیږي او بل ورو ورو ګریجولي په تدریجي ډول پیدا کیږي. او بل اوس هغه ډولونه چې دي یو میجر سایکاټریک ډیسارډر دي او بل ماینر سایکاټریک ډیسارډر دي، چې دا بیا په خپل منځ کې میجر سایکاټریک ډیسارډر چې دی دا په دوه ډوله دي، یو فنکشنل سایکاټریک ډیسارډر دی او بل ارګانیک سایکاټریک ډیسارډر دی. په فنکشنل کې سایکوسیس، مانیا، ډیپریشن، شیزوفرینیا دغه شامل دي، او په ارګانیک کې بیا ډیمنشیا یعنی هیریدنه، منټل کنفیوژن، سړی کنفیوز وي، الکولیزم، منټل ریټارډیشن، وروسته پاتې د عقل یا د فکر او دغه پکې شامل دي. او بل مینر سایکاټریک ډیسارډر دی، په هغې کې انزایټي دو یا ابزیس وي، کمپلسیو ډیسارډر چې ورته وایي، چې یوه ویره ده یا سړی داسې خیالات ویني چې هغه رښتینې نه وي او دای فکر کو چې داسې یو څه موجود دي. یو عکس ویني خو چې داسې عکس زه څوک وینم خو بلکې هغه حقیقي نه وي. دغه هم د ماینر سایکاټریک ډیسارډر بیماری یو قسم دی. او بل فوبیک یعنی ویره لري، سړی ډریږي د هر څه نه، د ژوند نه، د زندګي نه، د ښار نه، د کور نه، د هر څه نه په ویره کې وي. بل هیسټریکل دی، سړی سره داسې یو تشویش پیدا کیږي چې هیڅ کله وچ په ناکه کله کله داسې مشکل ورته پیدا کیږي چې زه چې ډاکټر ته لاړ نشم بس نه ښه کېږم، چې ډاکټر ته صرف لاړ شي تداوي دی نه وشي هغه کېږي. دا هیسټریکل یا فنکشنل ډیزیز دی. نو دغه چې دي دا ډولونه دي د رواني ناروغیو چې دا مختلف کلاسیفیکیشن دي او دا یو څو دونه ما درته وښیم. ډاکټر صاحب، دلته یو بله موضوع ده، دغه د هیسټریک ناروغۍ یو بله برخه راځي چې دلته ځینې کسان هغه د ځان ښودله په خاطر چې کورنۍ کې یا دته یو څوک متوجه واوسېږي. یو بله ناروغي هم دغه ده. دغه ناروغي څومره مشکله ده، څومره مضره د انسان لپاره؟ درمان صاحب، دا هم د ډیپریشن یا د رواني ناروغیو له جملې نه یوه ناروغي ده. دا داسې نه ده، هر څوک نه غواړي دا چې زه د داسې ځان وښایم چې یا مې ډاکټر ته یوسه یا مې شبخانې ته یوسه یا زه مثلا مریض داسې حالت کې ښایم چې کومه حالت کې یم بل حالت کې. هر څوک دا نه غواړي، د هغه سره مقاومت کو دی، هر څه سټریس چې وي یا کوم فکتور دی چې وي چې مقصد څه فشار متوجه وي هغې سره مقابله کوي. خو کله کله چې دا مقابله د لاسه سړی ورکړي او د برداشت وړ نه وي، نو بیا د هغې خلکو سره خصوصا په ځوانه طبقه کې، په ځوانو طبقو کې هم په زنانو کې دا شی ډېر پیدا کېږي، ځکه چې زنانه هم د کور د طرفه ورباندې فشار وي، هم د ټولنې د طرفه، هم د ځان د طرفه. نو هغې هغه کوم هغه چې دی هغه دومره د لوړ نه دی چې دوی هغې په مقابل کې برداشت وکړي، بس نو دوی رواني حالت ته زر درېمي. او دغه یو حالت چې د ماینر سایکاټریک ډیسارډرونو له جملې نه ده د هغې سره متوجه کېږي او دوی څي بیا هلته ما مخکې هم وویل چې که چېرته صرف داسې یوه ویره ورسره وي چې زه چې شبخانې ته لاړ شم بس ښه کېږم، یا صرف یوه عادي هغه چې دا ګلۍ چې ماته راکړل شي زه ښه کېږم، نو دا هم د یوه بیماري ده. بیماری نه باید ورته ووایو، خو دا چې یو قسم یې دی او دومره جدي نه ده خدای، نو په دې وجه باندې نور دا یم. ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم. تر ټولو ګواښمنه یا تر ټولو انسان ته مضره په رواني برخه کې کوم ډول رواني ستونزه ده؟
رواني بیماری خو هره برخه یې چې کله پرمختللی شي او د علاج نشي توجه ورته ونشي پر هغه ده مضره ده ځکه هغه ډېر شدید اختلاطات لري. ما مخکې وویل چې ځان وژنه ده هغه هم کیږي، په ډیپریشن کې کیږي، په شیزوفرینیا کې کیږي، یا د بل چا وژنه ده هغه هم د دې سبب ګرځي. نو کله چې پرمختګ وکړو او توجه ورته ونشي د رواني ناروغۍ هر اړخ اختلاطاتي دی او هر اړخ یې خطرمند دی. ډیره مننه برلا صاحب. ستاسو په سیمه کې دا ډول ځوانان شته نشته چې دوی له دغه ناروغۍ کړېږي یا رنځ وړي؟ موږ په کومه ټولنه کې چې ژوند کوو طبعا دغسې مسایلو سره مخامخ کېږو چې په ځوانانو کې دغه علایم وخت نه وخت راڅرګندېږي. که څه هم دوی لکه هغه طب ارواپوهنه داسې وایي چې رواني ناروغ زیاتره وخت ځان رواني نه بولي، بلکې هغه تاریخچه چې تنه واخلي یا هغه علایم چې دی هلته مراکات کوي. مثال زه به یو مثال درته ووایم. موږ په سیمه کې دغه څه وخت مخکې کلینیک ته یو ناروغ راوړو، هغه داسې و چې د ځان وژنه یې کوله، بیا د حالات کې راغلو چې هغه بېهوشه و. نو موږ چې پوښتنه وکړه وروسته چې د علت څه و، هغه کورنۍ غړي تره زمن څوک داسې کورنۍ خپلوان یې و، هغې بیا وویلې چې دا یو څه بیکاره و. څه وخت وروسته ایران ته لاړو، بیرته چې راغلو یو څه قرضدار هم و. نو د ده اقتصادي وضعیت چې کله خراب شو، په کور کې د یو ځان ته پلان جوړ کړی و زه باید ځان وژنه وکړم. نو ځان وژنې په صورت کې کورنۍ غړي را خبر شي و، هغه یې د پیښې نه را بچ کړی و، خو ولې د ده صحي وضعیت ښه نه و. نو هغې نه وروسته بیا موږ د سیمې ولسوال صاحب په همکارۍ ځینې مؤسسات هم ورته پیدا کړل. هغه ولسوال صاحب هم سیمې ته ورغلو، کور ته چې لاړو رښتیا هم اقتصادي وضعیت ښه نه و. هغې سره بیا مرسته هم وشوه ځینې مؤسسات طرفه. بیا هغه خوست کې یو رواني ډاکټر هغې ته معرفي شو، هغه 5-6 میاشتې د تداوي په غاړه واخیسته چې زه وړیا ډول د تداوي ورکوم. دا خو ماسې یو مثال وایي، زیاتره په دغه هر یو په دې ټول کلو کې دغسې مثالونه شته. مثلا څوک چې هلته ژوند کوي په سیمه کې داسې ځوانان ورسره مخامخ کېږي چې دا ډله علایم او نښې لري. متخصص صاحب عبید، وړاندې تاسو ځینې رڼا په واچوله د رواني ناروغیو. که چېرته یو کس په پرله پسې ډول د دغه ناروغۍ ښکار وګرځي، کومې ستونزې ده ته ډېرې متوجه کېږي او له دې سره د دوی کورنۍ څومره متضرره کېږي؟ ما مخکې هم درته وویل چې رواني ناروغي کوم کسان که چېرته پرمختګ وکړي دا ډېرې خرابې پایلې لري، ځکه ځان وژنه، نورو وژنه او نوره مشکلات، ځینې دوامداره بیمارۍ ورنه منځته رادرومي او ټولنه د دوی نه په هېڅ وخت په امن کې نه وي. نو ښه خبره دغه ده چې د هر چا داسې یو ناروغ یا حالات سره مخامخ کېده باید په وخت چې د هغې ته لپاره تر ټولو زره چې دوی هغه هم د دوا نه ډېر کانسلینګ دی، دغې ته ښه مشوره ورکړل شي او دې ته داسې خبرې وشي چې دی په ځان باندې باور پیدا کړي، دی په ټولنه کې سم ژوند طرف ته وهڅوي، لایف سټایل یا د ژوند ځایونه یې تغییر و تبدیل شي. اکثره زموږ ټولنه چې دو ټولنه ډېر بد وضعیت په دغې بیمارۍ باندې سخت غلري. ما ته تېره ورځ یو مریض راغلو، یو مریض نه ما پوښتنه کوله، ډېرې سایکاټري مشکلې لرل، د ډېرو خو متخصصینو نسخې ورسره وې. نو ما د نسخې د دو د خبرې نه مخکې ورته وویل چې مشکل دې څه شی دی، څه غلرې چې داسې عمده مشکل چې تا دغې طرف ته متوجه. هغه غریبه زنانه وه، تقریبا داسې 500 کلو به وي. ویل یې چې ما چې 2 اولاده وشول زه خپل خاوند طلاقه کړم. کله چې طلاقه شوم بادال مې و، هغه زما بدلني یې هم طلاقه کړه. نو بیا یې داسې یو څه وخت چې تېرېده په ما باندې ما بله ښځه وکړه، زه یې طلاقه کړم. نو بیا یې ما ته وویل چې ته د کور نه هم لاړه شه، زه خپلې ورونو ته راغلم، زما بدلنۍ خپلې ورونو ته لاړه. 2 هلواده زما پاتې شول، 2 د هغو پاتې شول. نو زه به چې ما ویده کېدم نو ما ته به دا غدرېده چې زما دا ماشومان، دغه یوه ماشوم د یو ماشومه دا به اوس په څه حالت کې وي او دا به آیا اوس ویده وي، آیا دې ته به اوس څه چا رسیدګي کړې وي.
او دې ته به کاټ رسېدلی وي که نه بیا رسېدلی که رښتیا درته وایم درمان صاحب چې ما ته هم یوه خواخوږي پیدا شوه بیخي په داسې حالت کې موږ شوم زموږ ټولنه دومره یوه ناپوهه یوه جاهله ټولنه ده چې بیخي سړی فکر نشي کولی داسې یو 10-20 دقیقې ولې کوي ما د مریض سره خبرې کولی شوې چې کله ما وایي چې رښتیا که دا حالات ما ته متوجه شي هم زه رواني ناروغ کېږم چې د ډاکټر یم هم ښه پوهېږم خو بیا هم زه رواني ناروغ کېږم رښتیا ده چې داسې نو دا ډېرې بدې ټولنې دي چې زموږ په ټولنه کې په دې مرضونو اکثره سبب همدا شیونه دي لکه بری صاحب چې وویل چې ایران ته لاړو تر ټولو بد وضعیت بد اقتصاد دا شیونه زموږ د ټولنې ډېر بد وضعیت دی او دغه شیونه ډېر په دې رواني ناروغۍ باندې تاثیر لري. ډېره مننه ډاکټر صاحب. آیا زړه تنګون، ژر خفه کېدل، بېخوبي، ناامیده کېدل او بې اشتها په رواني ناروغۍ کې راځي؟ بالکل دا د رواني ناروغۍ هغه عمده اعراض او علایم دي چې په دې باندې هم ډاکټر پوهېږي، هم مریض پوهېږي، هم د مریض پیواز پوهېږي. مریض ناپیولا پوښتنه چې کې دا درته وایي چې مړی ته مې زړه نه کېږي، زړه مې تنګېږي او خلک خوند نه راکوي. نو دا هغه شیونه دي چې تا وښیل چې دا هغه تر ټولو جوت اعراض او علایم دي رواني ناروغۍ. ډاکټر صاحب د رواني ناروغانو لپاره ستاسو سپارښتنه څه کېدلی شي؟ یا رواني ناروغانو دپاره زموږ سپارښتنه دغه ده چې بدبختانه به ووایم چې زموږ په ټولنه کې ډاکټران مکمل فوکس په ډرګز یا تداوی باندې کوي، خو نه دوی ته دومره ګټوره تداوی نه ده، ځکه تداوی هم داسې یو شی دی چې په هغې باندې اموخته کېږي، هغه بیا که پرېږدي نور هم پسې خرابېږي. نو تداوی هسې یو هیلپینګ په څانګ کې یو 30% همکاري ورسره کولی شي. تر ټولو مهمه د 2 فکتورو ته باید موږ توجه وکړو چې یو د مریض لایف سټایل ژوند تغییر او تبدیل کو، ژوند یې به والځي ته وړو، او بل موږ مریض یا ته داسې کانسلینګ ورکړو چې دا په ځان باندې باور پیدا کړي. موږ ورته ووایو چې ته ریغ یې، ته هر څه یې، ته د هر څه وړتیا لرې، ته هېڅ فکر مه کوه، موږ ټول ښه کېږي. نو دغه کانسلینګ یا مریض ته اطمینان ورکول دا د تداوی نه او د هر څه نه په رواني ناروغیو کې دا تر ټولو بهتره ده او دا باید کومک ورسره وشي. کور ودان ډېره مننه د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر شیروالي عبید او ترڅنګ یې ځوان طیب شاه برلس له تاسو دواړو ډېره مننه کور ودان چې زموږ سره په خپرونه کې مو برخه واخیسته. د ژمن راډیو ژمن شننه درنو اورېدونکو، زموږ د رواني ناروغیو په برخه کې کومه خپرونه چې تاسو ته موږ ځانګړې کړې وه پر همدې ځای پای ته رسېږي. له یونسکو مننه چې د دغې برنامې همکاري یا د دغې برنامې سره موږ سره همکاري کوي. کور مو ودان زموږ نور خپرونه مه هېروئ. ژمن راډیو ستاسو لپاره ده او په 90.9 څپې باندې د دوی ټولې خپرونې اورېدلی شئ. ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دینی علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیزو ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه.